السلام علیکم پښتو شو چینل ته بیا هم ښه راغلاست. پاکستان بیا په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ نه کوو. د پاکستان د فوز ویان جنرال بابر افتخار ویلي افغانستان اوس د نویمې لسیزې افغانستان دی او دا حکومت جوړښت په اسانۍ نشي ماتېدلی. جنرال بابر افتخار تېره ورځ یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال زیاته کړي پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو ملاتړ نه کوي او نه هم غواړي چې په افغانستان کې بیا کومه سیاسي تشه رامنځته شي. هغه ویل زموږ یوازینی مقصد په افغانستان کې د تلپاتې ثبات او د هم هیڅ امکان نه لري چې طالبان د بیا واکمن شي او پاکستان د مرسته ورسره وکړي. دا به هیڅ کله هم ونه شي. نوموړي همدارا زیاتوي د افغانستان د سولې خبرې روانې دي دا چې څنګه پر مخ ولاړې شي د افغانستان راتلونکی به څنګه وي دا هر څه افغان ولس او حکومت پورې اړه لري. دا په داسې حال کې دی چې په دوحه کې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي. په هېواد کې جګړه را ورځ تر بلې زیاتېږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ هم د سولې پر هوکړه هم جنجالونه رامنځته شوي دي. که غواړئ مهم او دقیق خبرونه واورئ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر لایک کړئ. مننه.